د نوي افغانستان د میډیا خوږو لیدونکو ستړي مشئ. نن د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ ته راغلي یو. فعلا په هغه منطقه کې شتون لرو چې په دري ژبه کې ورته چارده چنار وایي او په پښتو ژبه کې ورته څوارلس چناره یعنې چارباغ کې یو. د نورو ورځو په پرتله دلته بیروبار ډیر دی. دا چې بیروبار ولې دی دا به له خلکو نه واورو، له موږ سره پاتې شئ. خوږو لیدونکو د بلخ ولسوالۍ په د بازار کې یو همدا شیبه او ترڅنګ مې یو دیني عالم ولاړ دی. له ده سره به وغږیږو، د دغه بازار په اړه به ترې پوښتنې وکړو او همدارنګه د امنیتي وضعیت په اړه به هم ترې پوښتنې وکړو چې دی دلته د دغه سیمې اوسېدونکی دی او د دې په اړه به راته معلومات راکړي. مولوي صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست. خیر اوسې، الله خوشحاله او آباد لره، هر کله راشئ. لومړی که ځان معرفي کړي. زه مولوي محمد رسول بلخي د برج یاران د مسجد خطیب یم. ښه، ډېره ښه ده. کور دې هم همدلته بلخ کې ده؟ همدلته دی. ښه، ډېره ښه ده. نن د نورو ورځو په پرتله په دغه ځای کې بیروبار ډېر د ښار کې بیخي خلک ډېر دي. خیرت ده څنګه چل ده؟ نن د بازار ورځ په دې ورځ باندې کله خلک راغلي بیروبار ځای ته په دې وجه باندې. دا کوم ځانګړې ورځ باندې جدا بازار لري؟ دوشنبه او پنجشنبه د بلخ بازار یې په دغه وجه باندې خلک د کله نه راځي خپل مشکلاتونه حل کوي بیرته بېځي. بالکل. دغه خلک چې دلته اوس په دې لارو کې ناست دي، نورې ورځې دوی شتون نه لري، دوی نه وي دلته. دغه خلک هم په همدې دوشنبې ورځ باندې دلته راځي یا هره ورځ هم دوی هم دلته وي؟ نه، بازار خو دغه دوه مقرر دوه ورځ دی. بیا بعضې خلک هم دلته چې کوم استوګنه لري په دې بلخ کې هغه خلک راځي، اما د اطراف خلک چې هغه په بازار باندې راځي بوشري خپل مشکلات حل کوي. ښه، ډېره ښه ده. دلته د امنیتي وضعیت په اړه هم راته وغږیږئ چې تاسو د دغه سیمې اوسېدونکي یاستئ. وضعیت څومره تر کنټرول لاندې ده او څومره خلک له امنیت نه راضي دي؟ الحمدلله امنیت خاص سراسری امنیت دی، ځکه که زمونږ دغه کوم ارګانونه چې دلته اوسېږي که قومندان دی او که امنیت دی کار څه هغه خپل کوششونه کوي او الحمدلله تر اوسه پورې کوم مشکل نه دی پیدا شوی داسې پوه شولې. نو امنیت سر بیخي امن دی په ښار کې، په اطرافو کې، په دې منطقه ټولو کې الحمدلله ښه امن دی، ځکه دوی خپل کوششونه کوي او داسې کومه پیښه نه ده راغلې چې هغه خلک ازاره شوي یا خلکو کوم مشکل پیدا شوی وي د اواز چا نه اورېدی. نو بلخ کې دا ان شاء الله ته موږ د دې اوسېدونکي بیا بربوته هم د دې منطقې خلک بوشري نو سر په سلو کې امن دلته. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. الله دې خوشحاله تاسو ته مو هرکلی وي او هر کله راشئ او الله آباد او سربلند لره. ډېره مننه. ښه، همدلته د بلخ بازار کې یو له نورو خلکو سره هم غږیږو، له موږ سره پاتې شئ. دلته بیا هم د بلخ ولسوالۍ بازار کې له یو هټیوال سره غږیږو. خلک ډېر شکایت کوي چې دغه دوکاندار ډېر ظالم ده. دا به له دوی به اورو. د ګڼه ګوڼې په اړه به هم ترې پوښتو چې ګڼه ګوڼه کې د دوی بازارونه څنګه دي او سودا یې کېږي که نه او واقعا دوی رښتیا هم ظلم کوي که نه کوي. ځوانه لومړی که ځان راوپېژنې، نوم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سیداد الله ده، د ولایت بلخ د ولسوالۍ بلخ دوکاندار اوسېدونکی یم. ډېره ښه ده. لومړی دا راته ووایه چې نن ډېر بیروبار ده، سودا دې شوې نه ده شوې؟ او شکر الحمدلله بازار ده او بازار سودا شوې ده او بازار پوره سوداګانې ښې دي. نظر نورو ورځو ته دلته خلکو سره خبرو کې ویل چې د دوشنبې او د پنجشنبې ورځ بازاري، نورې ورځې همدا سودا ښه وي که یوازې همدا دوشنبه پنجشنبه سودا ښه وي؟ هغه نو هغه ده، خو بازار ډېر راشي، بازار ډېر خلک وي او سوداګانې هم بازار په ورځ وي، خلک راځي کله نه راځي طبیعتا داسې بازار په ورځ هغه کوي، بازار په ورځ ډېري خلک بازار په ورځ او د نږدې نه بیا بې بازاري هم راځي. ډېره ښه ده. دلته د خلکو خبرو کې ویلې چې دی لږ قیمت فروشه ده، سودا قیمته خرڅوي. دا دروغ رښتیا وایي؟ نه انشاءالله دغه رسته چې ده په دې بلخ کې ارزان فروشه رسته ده او موږ زښته ګزاره کوو خلکو سره او ارزان انشاءالله ورکوو او د بلخ کې زموږ رسته مشهوره هم ده، بعضو ته معلومیږي مشهوره ده، موږ ارزانه ورکوو انشاءالله. یو بوشکه غوړي لس لیتره په څو ورکوئ؟ اوس فعلا 1,000 روپۍ دي. 1,000 ارزانه شوي یا ډېر ارزانه شوي؟ امنیتي وضعیت په باره کې راته راوغږیږه چې امنیتي وضعیت څنګه ده دلته په بلخ کې؟ الحمدلله اوس خو ډېر شکر امن راغلی ده، قراري ده، اوس فعلا شکر ښه ده او لږ زره اقتصاد د خلکو لږ زره ضعیفه ده. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. د بلخ ولسوالۍ بلخ بازار کې دغه ځای کې لیلامي ته راغلي یو.
دا چې دغه لیلامي په کوم ورځ باندې جوړیږي دلته دا بازار کوم ورځ باندې جوړیږي کاکا نه به ورو کاکا ستړی مشي ستړی مشي سلام علیکم جوړ په خیر وعلیکم په خیر رالاس خدای مو راوله کاکا د دې بازار په اړه راته معلومات راکړه چې دلته دغه بیروبار چې دغه خلکو د مال راوړی ده هره ورځ همدا حالي ولا داسې دی چې سودا خو د بازار په ورځ زیاته ده او بعد له بازار هم شکر دی 1000 2000 3000 سودا کیږي خو بیا موږ دغه وایو چې موږ دغه امنیت دغه رقم تامین یا موږ سرکان جوړ شي موږ د دې دولت نه راضي یو خدای دې ترې نه راضي شي موږ ډېر خوشحاله یو تاسې نه نو داسې دی چې بازار خو بې بازاري چې ده بیا داسې یو دفاعي حالات کې یو داسې یو کم شی ده او چې بازار بیا نو موږ ته ښه هر شی خدای مهربانه ده چې بیاګه هر شی کور ته ویسو بالکل کاکا دغه بازار دغه تختونه چې تاسو راوړي دي هر ورځ راوړي کنه د دوشنبه او پنځشنبه ورځ بازار هر ورځ دلته بازار دی شکر هر ورځ بازار دی خو داسې بازار نه دی لکه نن خو دا مالونه ټول چې راسي بیا دا مالونه هر شی ستا موجوده دی هر شی بازار کې دکانونه واز دي تاسو له خپل کار نه راضي یاستئ شکر بیخي راضي یو موږ په دې راضي چې امنیت تامین دی ډېر په ارامه خپل کار کوو که کمه یم په ډېر راحت سره یو موږ خوشحاله یو موږ د طالبانو نه راضي خدای دې ترې نه راضي شي موږ ته یې سرکان جوړ کړه موږ ته یې ډېر آبادۍ کړي دي په ډېر لنډ وخت کې که چیرې دوی خدای د خیره سره دغه کړي بیا به نو دوی ته موږ ته ډېر خدمتونه وکړي نظر د دې کاره ډیره زیاته مننه خوشاله تشکر تانم تشکر یو جان مننه ښه نو خوږو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د بلخ بازار په اړه مو ورته معلومات درکړل یوه یادونه چې بلخ ډېرې تاریخي سیمې لري ډېر ژر به هلته هم راستنیږو تاسو ټول په بخښونکي او مهربانه رب سپارو ښه وخت الله مو مل شه